چیرې زموږ د معاشرې د کسانو آخرت یاد وي بیا به پر دنیا باندې غټ جرایم هېڅوک ونه وي. ستا څه خیال دی؟ شرابي چې شراب څکي شاوخوا وګوري هېڅوک نشته، د شرابو پیاله یې خولې ته پورته کړه. د دې ظالم په لاس کې چې د شرابو پیاله ده، که دغه ظالم سره د خدای خوف او ویره ورسره وایي نږدې به شراب نه وڅکي. که چا خالي په دنیا کې شراب بوی کړله، د آخرت او د جنت د شرابو څخه الله پاک بې برخې کوي. خالي یې بوی کړه. براینا مسلمانان دا باید د خارجي مملکتو شوقیان خلک چې ولاړ سي د پیسو په شوق کې راسي اول د وارې شراب شي. افرین په خپلو پیسو دې جهنم رانیوي ځان ته. افسوس ده پر زندګۍ باندې. اوس هم ډېر خلک د خارج د مملکتو خواهش کوي. راسه زما څه پوښتنه وکړه، زه په تا خالي د واټسپ د لارې 10 پیغامه واورم، د سترګو اوښکې به دې پر مځکه باندې څڅېږي چې هغه کسان هلته څومره په تکلیف دي. د فرانس څخه بله ورځ درو ځوانانو ما ته پیغام پرېښود چې مفتي صاحب دغه افغانان راغلي دي، اړولي دي، اوس یې باقاعده د فیسبوک د سوشل میډیا پیجونه ور جوړ کړي دي، مرتد دي، نور مسلمانان ارتداد ته اړوي. افغانان دي، پښتانه دي، د الله پر ذات اعتراضات کوي، پر قرآن اعتراضات کوي، پر محمد رسول الله اعتراضات کوي. دا چې د خارج مملکت پیدا ده چیرې ځای نیکه دي کړلی و ستا خو هغه ملک دی چې د پیړۍ پیړۍ سره اسلام راغلی دی، ته د اسلام ملک نه تښتې بل ملک ته روان یې. ستا عقیدې ته تاوان رسېږي واوره، ستا نه وي نسل به بیا ډېر په ډېر سخته تباهي اخته وي. لږ رامخته چې خلکو ته ځای ورکړي. ستا نه وي نسل به بیا ډېر په تباهي باندې اخته وي، په غټ مشکلاتو کې به بیا اخته وي. که چیرې زاني زنا کوي، د زنا په وخت کې د الله خوف د ده مخ ته ودرېږي چې خدایه ستاسې بیریږم، د قیامت په ورځ به بیا عذاب راکوي، د بدن څخه به زما بدبویي وځي و فلان به فلان به ای الله نه کوم بس پاک. ستا څه خیال بیا به د مځکې په سر باندې یو زاني پیدا سي؟ دا زموږ په پښتنو سیمو کې هم زیات دی. اوس د زنانو سره باقاعده پلرو ټلیفونونه ورکړي دي یا خاوند ټلیفون ورکړي دي، دا د یو غټه فتنه په لاس ورکړي. ته خو ځان ماډرن نه بولې یار، زما ماډرنوالی خو نه دا دی چې په دا 2023 کې باید زما د ښځې او مېرمن سره هم یو ټلیفون وي، زه زنګ ورسره وم. صحیح ده. د دې پایلې ګوره ما په خپلو په دغه غوږو اورېدلي دي چې زموږ ستاسو په دغه علاقه کې شادي شده خاوند والا ښځه د بل سړي سره ګذري. نتیجه څه شته؟ ته خپله سوچ وکړه. دا چا وکړه؟ دا دغه ټلیفون وکړه. ځوانان پیغلان خو پرېږده، دا هم ځان ته پښتون غیرتمن وایي، دا هم د میرویس نیکه په لمسیانو کې ځان راولي، د احمدشاه بابا په لمسیانو کې ځان راولي، او دی د نامحرمو ښځو سره په مجازي عشق باندې اخته یې خبرې کوي. که څوک غواړي چې په دنیا کې د ټولو زیات نسبت سي د خارجي ښځو سره دې خبرې شو، د غیر محرم ښځو سره دې خبرې شو، که سب دې مې په خدای کړی وي روپۍ بیا خاوند سي. دا واقع د چیرې دا ټول اعمال چې په دنیا کې روان دي، که خلق غلا کوي، که زاني زنا کوي، که شرابخوره شراب څکي، که ظالم ظلم او قتل کوي، د بل مسلمان وینه تویوي، وجه یوازې او یوازې دا ده چې دا د پیسو دپاره کوي. په دنیا کې په زړه کې د دنیا محبت دی، د الله خوف او ویره ځینې لرې سوې ده، آخرت ځینې یې دی، دا ټول ګناوې کوي. که دا نه وایي خیر خیرت به وایي.